ويوم يعض الظالم على يديه او پکم ورچی چکونه بلګی ظالم بدوانو لا سونو باندې بدوانو لا سونو باندې وچکونه لګي دلیل چې مصیبت وړي غټي دا لانی دی ویلی چې په یو ګوته بچاک لګي یا په دوه بچک لګي یا په یو لاس نه په دوه لاسونو او چې کله یو سره دوه لاسونو په خله کې ومنډي او چیچی نو دا به څنګه مصیبت تاسو اندازه ولګوي نو دا ظالمان بلوي دوه لاسونه خپل باغی بچکونه لګي او یو خبره به کوي يقول ويبا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا هاي افسوس دي چيني ولي وي ما د پیغمبر سره لارا دارمان وکي ها بل چارمان بنکي ارمان چې روان وي د پیغمبر په لارا د پیغمبر نه لوبل سو کې نه ذکر کړي ارمان زروان وي د پلار نیکه پلارا نه ارمان زروان وي د پلانی مولوی سے پلارا او د پلانی امام سے پلارا او د پلانی کتاب پلارا نه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ارمان چې د پیغمبر پلار روان وي چاړه ولې دې د پیغمبر د لارې نه ځکه تذکیره کوي یا ویلتا حیت بعیدا لیتنی افسوس لما لرا لم اتخذ فلانا خلیلا چی نوے نیولے ما پلانکی لر دوست پلانکی سر میاری و دوستی نوے کرا دا باخرت کی دا چولو پلانکی تا دا سویری لقد اضلنی عن الذکر یقینا وایل ولما زاد قرآن ذکرنا مراد قرآن دا یا وحی قرآن و حدیثنا بعد اذ جاءنی ورستو دا دین چراغ لا دغ وحیماتا خوازی شای ورات قرآن و حدیث خود غملگری راتوی چی دی بسی مزه نو ارمان چې دغه ملګری سره مرابطه نه وکړي مشکل ملګرو جوړ کړي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو قیامت ورځ به د ملګری ټول دی بل دشمنانی مگر تقوا دار الله وي د چې تباشه دې کوم د ملګری لاس دی ملګری اړولې د پیغمبر د لارې نه ملګری کې پلارو مراتلې شي پلاروم کله دي سکی چې بچي د پیغمبر د لارې نه اړي د ملګری کې زوی مراتلې شي په دې ملګری کې خاونو مراتلې شي په دې کې خزم مراتلې شي نو په دې کې یو گمراه عالم په کې مراتلې شي دا آیت ذهن کې ساتي او د خلکو خبري چې کله حق بیان شي قال الله وقال الرسول بعضوی مزید دغه طرف ته د وهابیانو خبري ممنه د خلکو خبري ګورم بیا به چې لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ارمان چې د پلانی سره می دوستی نه وکړه ځکه چې هغه راته وی چې قران او حدیث لمزه او دغه استمزي قران او حدیث باندې څوک نه پويږي وي عوام په قران او حدیث باندې نه پويږي ته منشوي دا خبره دی وره د قران او حدیث ته پرې خو بیا برمانونه کې د قیامت پورس چاوته وي د پلار نکلار پرې دي د خلکو سره کېني او دا خبرم صحیح ده نو پلار نکه خدا قصې نه دي کړی پرې خو د پیغمبر لار شوبه خلکو وروا چولې د زړه تاغه ومنلې او پرې خو د پیغمبر لار وای غستلاره د مشرانو خرڅ کړه لاره د پیغمبر
وای غستلاره د خپل ملک او د خپل وطن او د خپل علاقې او د خپل جبه او د خپل عاداتو او د خپل رواجونو رسمونو پرې خو د لار د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه لپاره به د قربانونی په آخرت کې. سورۃ الاحزاب کې الله سبحانه وتعالی د جهنميانو یو ارمان را نقل کړی دا غم دي ته نږدې دلته سارمانو چې د پیغمبر لار منی ولې. سورۃ الاحزاب کې الله سبحانه وتعالی د دوی یو ارمان را نقل کړی هغه واضح دی يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ارمان چې موږ منلې وې د الله او د الله د پیغمبر وینه منله التتباش خولي تاسو جهنم ته لاړې نو الته به خوازی ویلي وقالوا ربنا ويبدو يا رب زمن إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا من خد مشران نولي ولار نولي ود مشران منلي و فأضلون السبيل وغوي ولد الله دلارنا ود پیغمبر دلارنا نو د مشران لار نیوا د پاغه ټیم کې خکار دي چې کله مشران په حق او چې مشران په نه حق بیا به د غوی لار نه رانیسي. اشنا خبره ده چې کله د دین تذکره راشي د پلار نکړي خواږي شي د دین په مسله کې د سو خواږي شي پلار نکاح ګیره به داسې صفا کړی چې الټه پلیټ به برخ کو دی وستا پلار نکاح به دې ګیره خړېلې دم دم تو سندري ګډا هر څه به وستا پلار نکاح دا کارونه کول په دې ځکه د پلار نکاح نه راځي دي. خو چې کله د قران او حدیث مسله راشي ته په موټر کې ګرځي ستا پلار نکاح په موټر کې ګرځیدلی تاسو ته ګرځیدلی هغه ولې ته په موټر کې ګرځي ولې ته دا غوې غلار نه رانیسي نو دنیوي خبرو کې پلار نکاح وته نه دی یاد په دنیوي کې وته پلار نکاح نه دی یاد خو چې دینی مسله بیان کی یو د پلار نکاح خواږي شي نو هغه نه پویدو نو زم ته وایم هغه نه پویدو چې هغه د خټې کور جوړ کړو ته اوس لینټری جوړه نه پویدو ټول لینټری جوړه د خټو هغه مزدار دی کنه هغه جوړ کړي نه وسوي دنیا ترقی وکړه علمونه ډیر شو تعلیمونه خلکو وکړو زکه موږ دا کار کوو موږ هم د قوایو کړه چې دا دینی مسله د غوي کمزوري و اوس الحمدلله وسایل ډیر کړی دي علما الحمدلله ډیر شوی دي حق واضح شو نو چې حق واضح شو دا خبره پرې ده نو دې په جنت کې او جهنم کې غلې شته سر دغه غم دی راغسته زمونږ امید دی د الله نه چې ان شاء الله زمونږ مشران چې د کوم سره علم نو یا علماء او ته حق نو واضح کړي امید دی د الله نه چې الله به بخي خو ته حق واضح شو نو تسل به ته پوښتنه کی ته پلار نک پرې دی او سیټ ته غوډه پر دعاګانې غواړو یا الله وي بخ بس خپل خبره کوا ته سمره وبو کی ته نه غلار منی کنه منی د تدې شو وای د پرې د پلار نک الله دی وبخي وای ته امامین او زب امامین وای خدا چې ته اوس د حق واضح شو ردی وسکی نو دا ډیر ناشنا ایتونه دا دوا ځان سریت ساتي د اتشتم او یو کم دیر شي وكان الشيطان للإنسان خذولا او دې شیطان انسان لره شرمون کې الله اکبر چې شرمول نه کنه نه دی پریږي یا به په دنیا کې و شرم یا به په آخرت کې و شرم زه کله کله سو ویډیو ګورم په انټرنیټ کې نو خبا عزت انسان و شرمي شیطان به دي شرمي
مخکې ورځ کې ما یو ویډیو کته د سپینګيري چې تماشومې ته لاس اچوله بیا خلک خبر شي راجم شي جو د سپینګيري وایي او په بده رسول په نمونه و شرمو څنګه و شرمو سوچم دی وته سپینګيري سړی و شرمو شیطان و شرمو د ومنه له شیطان و شرمې به ویډیو هم جوړ شو او دنیا ولیدو دیو په کوم ځای کې د مخرخ کار کوي هر یو سړی چې راته دغه کنزله او دغه بدره تا ما شومل لاسو وكان الشيطان للانسان خذولا چې سم شرمول نه کنه پری دي نه او په دې انټرنیټ باندې خو دې شو شرمول چې په نمونه یو شرمول خو به غټ شرم د آخرت ته چې ټول په مخ کې اعلان وشي او د هر څه ولګیل زه الحمدلله د نن سبا چې کوم ټکنالوژي چلیږي یا سنکی د نظر خبروم الحمدلله او چې دغه در چې ماته بیا خبر واضح هي چې سویل غواړي سویل نه غواړي په چارت کول غواړي په کوم نه نو دا باز فاسقان فاجران چې کله غلط څه په موبایل کې وګوري نو بیا ولاغه هغه شاته چې کومه هیستوري هغه ډیلیټ کی خیالم دې زما خبره ده لکه یو سړی دی په موبایل کې فلم وکړو اوس کې دې شي بل سړی راشي دا موبایل کولو کې ودی کې دا راوځي د فلم کتل راوځي کنه راوځي نو دې سو کی ها هغه هیستوري ډیلیټ کی وای د موبایل نه ډیلیټ کړو خدای الله د کتاب نه مسو ډیلیټ کړي کرامن کاتبینو د عملنامې چې کومه د غوي سره دی او ډکې د دین به سو ډیلیټ کړي تا خو نن ډیلیټ کړ د موبایل نه چې څوک چاته پته ونه لګي چې ما دا کتلې دا مې کتلې صحیح شو موبایل صفا شو موبایل صفا شو د عملنامو به څوک صفا کوي قم قل د انسان چې د دې غم وسره دی ګاډه ورورو چلی لکه سي چل او کیمرې لګي جلی زې پځه پټه به داسې مضبوطه چوری ته اجازه لوز سي چل کیمرې لګي جلی مخالفه سورہ دي سوجر ما سلی اله سلی اله نه دا شی جوړ کو رپی یو یری یو چغي وای او سلی اله کټه نه ده سلی اله ور به کو خدای الله دا کیمرې چې دراګیر کې دي سره وسکی او بیا کله چې ستا په خپل جرمانه باندې اعتراضي زه په خپل ادارې ته تلو مکه مجلل ته د پولیسانو د اداره د ټریفیک پولیس شکم دي او جرمانه ما غستې و د اشارې د ماتولو نو ما چلته زه مراجعه وکم کوي ماف کین ما به کې ډیر و هغه د ما د غور کو نمبر مور کو د گاډي هر څه مور کړو نو هغه ټي وي ته ځکه نه ولا راش بالکل زماره گاډي راغو زه په اشاره کې ودرېدم او اشاره لا شنشوي نو جزتي وته ما ته لستا گاډي لګم ما زماره بلغه نه مخکې خبره کوي چې دې سیرت الله و چلی سبق الله دې شو راش دا سکرین دی اخرت ته او دا آدم علی السلام نه د اخره بولټو ولر دی باندې کې څه وي پرونی عمرګره موږ سره ملاو شو هغه د تذکره وکړه چې په سم مسله کې دغه خواله خفیه ادارو کسان راغلي حکومتي او دغه نه ته پوښتنه کول نو ته موږ ته پیژنو ایموتي څنګه وی د کوم وخت نه چې ما سبقونه شروع کړی دي سکول او مدرسو کې داخل شوم او د دغه ورځې په ټول ریکارډ راته ته په پلاني تاریخ باندې پلاني ځتلې کنه ته په پلاني یونیورسيټي کې ته سبق ویلو کنه ویلې په پلاني ورستي فارغ شوی کنه وی پلاني ځکه ته پلاني سره ملاقات کړو کنه وکړې د ټول هیستوري ما ته مخې ته کې هو د انسانان دي نو د انسانانو د غرب سره څنګه هیستوري پراته
د دې انسانانو سره د طاقت ته د دې انسانانو د رب سره کوم طاقت لري هغه مس پټ کی یو فائدہ د زړه د کومې نه ووري شیطان دی هغه پوری نه پریدي چې سو پوری شرمولې نه یا به شرمې په دنیا کې او د آخرت هغه شرم غوښتي الله سبحانه وتعالى منګه د دنیا او د آخرت د شرم نه او د شر نه الله منګه په امان کې ساتي وقال الرسول او بوي پیغمبر یا ربي رب زمان ان قوم اتخذوا يقينا قوم زماني ولو هذا القرآن مهجورا دا قرآن پر خود شوی الله یو کیس ذکر کوي چې داخلي به پیغمبر رپورټ او شکایت څوک کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم درج کوي د چا سره د الله سره ان قومي زما دا قوم مشركان بداوي كان وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن دي قرآن تغوق مجدي والغوا فيه بديك شور کوي نو پیغمبر به دا شکایت درج کی چې یا الله زما قوم هجرت کړي دي د قرآن نه پرې خو دی د قرآن نه هجرت د په یوسو قسمه دی او په تادی سره ته ذکر کوم 15 قسمه د هجرت د قرآن نه 15 قسم هجرت خو پیژنې کنه یو ځای پرې خو ده نو د قرآن نه هجرت څه مطلب دی قرآن پرې خو ده اولنې هجرت د قرآن د اوریدون هجرت کول نوري قرآن هم یو هجرت دی قرآن نوري ایمان بنه وروړي دا یو هجرت نو نوري او نه په ایمان شتي او یا که ایمان پښتي نو هجرت به د سنه کړي دا اوریدون اورینا دویم هجرت د قرآن ندی سي چې عمل به نه کوي دا هجرت دی حلال حلال نه غني او حرام حرام نه غني د اگر کدا ولنه هجرت به نه کړي او ریم خو بغټ هجرت کې واقع شه د عمل په نه کوي خاوري چې الله داوي خو به منی نه دریم قسم هجرت ته په فیصلو کې خپل فیصله او مسلې د الله نه علاوه د مخلوقات او قانون ته خبرو ته واپس کول او قران ته نه واپس کیدم هجرت ته یعنی فیصله په قران باندې نه کول د هجرت شو قران خو دې لپاره نازل شوی دی چې موږ به وکړو فیصله وکړو په جګړو کې ته واپس شو مسلو کې ته واپس شو د پرې خو دی هغه ته نه واپس کی دم هجرت سلورم قسم هجرت د قران نه دي چې سوچ پکې نه کیدم هجرت ويهم اوريهم مشکل لري سوچ پکې نه کیدم هجرت ته دا ګوره هجرت کوون کې د قران نه هجرت کړي نه چې سوچ کړي نه تدبر کوي نه بګي فکر او نه سوچ پنځم قسم هجرت قران نه دي چې هجرت کړي چې کله بیمار شي نو پدې دوايانو مانو به منډي وي چې ته قران په ځم باندې نه وي چې الله تعالی شفا راکړي او هجرت زه به تاسو نه تاسو کوم جواب ځان لور کوي اخیری پیر تا کله په ځم باندې قران وایي څنګه موږ منډي وو به ډاکټرانو بس په دوايانو بس یو خدای دوايي مده کنه چې وای کی شفا د بدن شفا د زړه پکې پرته ده کزړه کې دې بیماریاں نه کنه سم منافقت غلط عقیده غلط نظریه دغه شفا پکې پرته ده خدای ته واپس شوی نه او که واپس شوی دین هم کله
چې کله په دې نورو دوايانو کار ونه شو نو راغی تجربه وکړه مولوي صاحب په ما دم نه چیرې به دم لراشي به وي دم اثر نه کوي نو خدا شرط په دم کې چې ستا به 100% یقیني چې الله مالا شفا راکړي نو تل ته تجربه راغلی په تجربو خو شفا نه ملويږي په تجربو شفا نه ملوي یو سړی دی ډاکټر نه دوايي واغسته 15 ډبې دوايي ته واغسته شتور ته ورغه دارا کې به دې دوايي څه وې چکو مې دې بخښ ها خب بیمار شي ځکه چې د په طریقه باندې یو علاج ونکو نو چې دغه انګریزي دوايي ته تجربي پکې ته بروغيږي نه په قران چې تجربه کې نه څنګه بروغ شي د شان دعاګانو کې تجربه کول په هر څه بسی به وګرځي په اخره کې بس پینه ټوپه و چې جامت به دور زغټ کی جالي غونډه کې تسبیح په لاس کې نیولي منځنه بلیټ راوځي او د دعاګانې وکړي یاره نه قبليږي تبه جلسم امام حسن بصري دی جوړې د دعا قبول نه شو حالات څنګه وای مخکې رښتیا وای زه خو دې دوکه کړم په دې نریه جامت باندې او زه دې دوکه کړم په دې سپینه ټوپۍ باندې او زه دې دوکه کړم په دې تسبو باندې خو عرش ولا رب خو نه دوکه کیږي کنه اته خو پته دې چې تا چې کوم شکل جوړ کړي داریم دې په جوړ کړي چې مصیبت ختم شي بس چا کړه ورشي تعزیت راسنیول به ټیو به شي کپڑا راچوي چانه پټه صفا وای د انسانانو نه پټوم الله نه خوري شي پټول الله سره خو سکی هغه سره پټي نو تجربو باندې کار نه کیږي قران نه هجرت کړي هجرت دې کړي دې قران بدل کړي دې خرڅ کړي دې د غیب بدل کې اغسته دې ټنګ ټکور دا هجرت ته کړي او چې دې شي لک دیندار غونته کې دې او د چا په مخ کې سندري نشوري د حیا ول ورزي نو د بدل کړي دې په څه باندې پناتونو په نظمونو باندې دا نظم بلګې درې دې بوته بروتیو او په سوچ کې دشي دنیا په بل طرف پړولې مله وړه کوه دا غبر کوي پاسه دوه کاته موږ نشي کولای په نظمونو کې دنیا په بل طرف واړه وره سره د الله قسم خورم زما بد ګمان نه لري زره د الله قسم خورم چې اکثر د نظمونو او ناتونو والا په دې باندې مینه د سندرو ماته مالته مخې ګیره د خلکو ته امیر سیب وي خلکو ته قاری سیب وي خلکو ته مولوی سیب وي اوس کده سندره ولګي بیا خلکو ته سندره وره نشي چلو د سندري روري وورېدو د سندري رور ها کله کله سړی چې درشي خوږ आवाज کې قیمتي اشعار ووري لکه ټیم په پاس کې خبره نه خدای نن سبا خدای غل موبایل چروالي نو شپږ سو نظمونه وربکې چوري اکثر په مانم نه پويږي خو بس غوږ کې دغه لګولې او پروت وته یې په ګاډي کې لګولې او رواني او دغه ټیم کې دا سوچ کې چې بس د په ټینک کې نهسته یا په جاز کې نهسته او غریب خپل موس په ټیم دک نو قران نه هجرت او هجرت د څه طرف ته وکړو نظمونه او ناتونه او سندرو او چې کله دي نظمونه او ناتونه ورېدو کنه چې کله دي نظمونه او ناتونه ورېدو قران بناوري او چې کله دي قران ورېدو کنه او دا نظمونه او ناتونه دی ورېدو دي ته به ځل نه کیږي چې د قران خپل یو خوږ خپل یو لذت یو خونی دی چې هغه څوک واخلي هغه به بل څه کې نه نو د هجرت باز اقسام دي چې علماو ذکر کړی دي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين او دغشان ګرځولې دي من د هر پیغمبر د پاره دشمن د مجرمانو نه الله هر پیغمبر د پاره دشمنان پیدا کړی در الله حکمت ته او طریقې ده ځکه چې کله دشمنینو مقابله کی
او چې دشمن نه به مقابله کی نه کیږي. اوس که د پیغمبر په مقابله کې د مکی مشرکان نه وي نو څنګه به د حق منتدی سره رسیدي، څنګه به د دسی رڼا ولا سیرت وکم چې وسته به خو نه کېده کنه. او درته فائدې ذکر کم په حق باندې هل عمل کول ډیر خون کوي چې په مقابله کې د دشمنی. دا باز دلته په سعودي عرب کې چې د کله حق واضح کی نو دا ملک خو د توحید ملک ته د موحدین لري، نو دلته د شګړې وړي چې ولې دا غنه چلیږي نو ته څوک سني شي ویلې که په منځ کې رفلیدین کې کامین په زور وي که توحید مسله بیانې پته به کوم ځای کې لګي، پته به دلته لګي بیا لکه دا غيو په شان وي. ما به سوال کو چې الله اوس په منځ کې بجلی لاړې بجلی بلاړه بیا ما صحیح منځ کو په سنت طریقه چې بجلی براله بیا پرې خو خون خو اله کوي چې ستا خوښ اكيد دي خلک چې هغه تاسو سره د حق نه مني او ته په عمل کې د سم خون کوي. خدای ته ویم چې زور غواړي وره او زړه ورتیا غواړي او زړه غواړي. آسان کار نه دی، آسان کار نه دی چې حق باندې عمل کول ډېر ګران کار دی. الله دې مونږ ته دغه زړه ورتیا او دغه زور او دغه ایمان دی الله مونږ ته نصیب کړي. وكفى بربك هاديا ونصيرا او کافی دے ربستا ہدایت کوونکے او مددگار وی کنه وی د پیغمبر د پاره می دشمنان جوړ کړي، د هر پیغمبر دشمنان شته خو الله به سوی او دغه پیغمبرانو مرستم زکومه او لار وته د دې مسائلونو د وته هغه تم زخیمه. وقال الذين كفروا او يا كسان چې کفر کړي دي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ولن نازليږي په د باندې قرآن په یوځه بل اعتراض متاسو کې چې نه مني هغه به نه مني خزا په یو ځای به خو دغه خبرې کوي چې دا پکې دین به منل او به نه منل. نستاسو سویا مطلب دې په دې یو ځای کې او په دې لګ لګ کې همغه قرآن دی. نو تورات چې په یو ځای نازل شي او انجیل په یو ځای نازل شي دا ول په یو ځای نه نازل دي. نیو جواب خو دغه دی چې قرآن ساولنې آسماني کتاب نه چې لګ لګ نازل شوی دی، مخکیم بعض کتابونه لګ لګ نازل شوی. قرآن په یو پیر الله پروژه کې د ليلۃ القدر په شپه باندې د دنیا اسمان ته راکوز کړه په یو پیر ټول او به دا غینه په دریش کال کې لګ لګ راکوز شوی دی. د موقع مناسب د حادثاتو د حالاتو د هر څه مناسبت په لګ لګ راکوزیدو نو په دریش کال کې را دوی داول الله یو حکمت منکو اگر بیان کو اگر کدی کې حکمتونه ډیر زیات او دا غیر پر زما دوره تدبر القرآن هغه ولنی دوی مدري مې حساب بدای کې ما حکمتونه ذکر کړي سره پاسه اته نه حکمتونه ما ذکر کړي چې ول قرآن الله لګ لګ نازل کړي. یو په دې ذکر شو كذلك دغشان نازل کړي دې منګه ولي لنثبت به